طالبانو د پاکستان خوبونه په اوبو لاهو کړل. پاکستاني وزیر د طالبانو پر ملاتړ پښیمانه شو. دا چې تازه یې څه بیان ورکړی او طالبانو څه ویلي، نو جزئیات هم دلته وګورئ. چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبان چې د ځینې مجبوریتونو له امله لکه د پخوانیو مجاهدینو پاکستان کې اوسېدل، نو پاکستانیانو فکر کاوه چې دوی واک ته ورسیږي نو طالبان به هم لکه پخواني جهادیان به د دوی هر ډول ته ګډیږي. خو دا چې طالبان دا ځل اوږدمهاله فکر لري نو د پاکستان هیڅ هغه فرمایش نه مني کوم چې د ملي ګټو پر ضد وي، نو همدا دریځ پاکستانیان غوسه کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په یوه تازه وینا کې پر افغانستان له واکمنو طالبانو د خپل هیواد پر ملاتړ له اعتراف سره په دې ملاتړ پښیماني ښودلې. نوموړي ویلي چې پاکستان کلونه د افغان طالبانو ملاتړ وکړ، خو دغه ملاتړ ورته د ښو پر ځای منفي پایلې لرلې. خواجه آصف د خپلو پخوانیو ادعاو په دوام یو ځل بیا د په افغانستان واکمن طالبان تحریک طالبان پاکستان څخه په ملاتړ تورن کړي. هغه په عین حال کې له افغان طالبانو د خپل هیواد او له پاکستاني طالبانو د افغان طالبانو د ملاتړ په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د آصف په باور پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو دوی خوشحاله و. ورکې ورکړه، خو خبر نه و چې دا ډله دښمنانو ته پناه ورکوي او د دوی خلاف یې مرسته کوي. د طالبانو حکومت د پاکستان دا ډول ادعاوې ردوي او وایي افغانستان کې هیڅ وسله ډله نشته. پاکستان د خپل د خلکو امنیت ونیسي او هم له دوی څخه د افغانستان د پرځېدلي جمهوري نظام خلاف د پاکستان د هر اړخیز ملاتړ خبرې تل رد کړي. عام افغانان بیا وایي دا چې پاکستان د طالبانو پر ضد خبرې او اقدامات کوي، نو ښکاري چې طالبان په ښه لار روان دي. هغه ځکه چې پاکستان هېڅکله د افغانستان امنیت، ثبات او پرمختګ نشي زغملی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.